بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو د تشریح سایه د لړۍ په 14م درس کې دا ځل غواړو موږ او تاسې زده کړو چې سټیم اینډ لیف ډسپلی او یا پلاټ چې ورته کاریږي څه ته وایي. سټیم اینډ لیف ډسپلی په تشریح سایه کې سټیم اینډ لیف ډسپلی یا پلاټ معمولا د کمي غوندې ډاټا یا کوانټیټیټیو ډاټا لپاره قابل د استعمال دی. کوانټیټیټیو ډاټا لپاره استعمالیږي چې موږ ته راکول شوي او هغه ډاټا موږ وغواړو په ډیره لنډه او په ډیره خولصه بڼه وغواړو موږ هغه ډسپلی کو ښکاره یې کړو. نو دا ډول تخنیک ته چې په SI کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه موږ د سټیم اینډ لیف ډسپلی سټیم اینډ لیف پلاټ څخه بحث کوو. که چیرې تاسې وګورئ په دې پلاټ کې دوه اړخه شامل دي، یو سټیم اړخ دی او یو لیف اړخ دی چې د یو مخصوص تخنیک له لارې موږ کولی شو دا عملیه ورباندې اجرا کړو. داسې یو سوال موږ ته راکولی شي چې د 10 کسانو د پوهنتون محصلان دي پر دوی د سټاټسټکس د ټیسټ نمرې دي د 10 له قرار ورکول شوي دي. تاسې وایي د دې څخه سټیم اینډ لیف ډسپلی یا پلاټ جوړ کړئ. که چیرې تاسې ټول عددونه وګورئ په ټولو عددونو کې څو رقمیزه عددونه شته، یعنی څو ډیجټسه شته، ټوله چې له 1 څخه تر 10 پورې ټوله وکتل شي 2 ډیجټس دي یا یوازې 2 ډیجټسه پکې شامل دي. د دې خبره مې ځکه وکړله چې تشریح په همدغه ځای کې مهمه ده. لومړنی سټیج یا سټیج نمبر 1 چې کله موږ غواړو سټیم اینډ لیف پلاټ جوړ کړو، اول به سیکوینشل لیول ته راځو، یعنی یو سلسله به ګورو، یعنی اسندینګ آرډر کې به نمبرونه پیدا کوو. د دې ټولو نمبرونو چپه طرف کې چې هر نمبر لیکلی دی هغه زموږ او ستاسو لیفت سایډ کې چې هر وی عدد دی هغه زموږ او ستاسو سټیم دی، او هر عدد چې په د هغه رایټ سایډ کې دی دلته هغه زموږ او ستاسو لیف دی. نو که چیرې شکل په داسې تخنیک موږ جوړ کو او دلته یو علامه داسې ورکو، موږ به ووایو چې دغه چپه طرف سټیم لیکو او دې طرف ته لیف ورکوو. لیف ځکه اوږد راځي چې کیدلی شي د یو نمبر چې دې چپه طرف ته دی کیدلی شي هماغه نمبر څو وارې تکرارا راغلی وي، نو دلته خانه یې هغسې ور ډېره وه. نو تاسې به په تدریجي ډول همداسې منظم سره جوړ کړئ. که چیرې تاسې سوال ته ښه متوجه شئ، کوچنی ترین چې په دوی کې شته 15 دی، د 15 څخه کوچنی بل نه لرو چې 4 یې بغل ته راغلی وي، نو 15 تاسې لیکئ. بیا د 15 وروسته موږ 6 هم لرو، 6 لیکئ. د 6 وروسته 9 هم لرو، 9 لیکئ. د 9 وروسته 8 هم لرئ تاسې، 8 لیکئ. او بالاخره همداسې 9 هم لرئ تاسې. اوس نو د دې دپاره که موږ وکولی شو نوموړي ډاټا ځای پر ځای کړو، ډېر اسانه تخنیک په کار اچوئ تاسې. اول ځل به تاسې راځئ دلته ګورئ 15 چونکې دا د 9 دی نو موږ اول 15 ته راځو. 15 یوازې او یوازې په دې کتار کې نشته. که داسې ورټیکل ورته وګورئ درته اسانه به شي. دلته 2 موږ لرو، 2 پر دې ځای لیکئ، کامه ورکوئ. په دې کتار کې نشته، نو فقط دلته په دې آخري کتار کې شته چې 0 دی، 0 لیکئ. وروسته تر هغه 9 هم دا دې شته، 9 لیکئ. بعد له هغه نه 6 ته راځئ، 9 په دې ځای کې شته. بیا 1 4 5 دلته 8 لرئ، دې خواته بیا نشته. 9 ته راځئ، 15 لرو موږ، دلته 2 لرو، په دې طرف کې 9 دلته په دې کتار کې نشته. بیا 6 او 1 د هغه څخه وروسته بیا 9
بیا 1 نه 2 1 نه 2 مهمه نه ده چې یو عدد دې 2 ځله راشي هیڅ مهمه نه ده خپله قاعده لري هغه تعقیبوئ او بیا موږ دې خواته بل څه نه لرو 8 وروسته تر هغه 8 کتار دی 3 4 0 1 دې دوو طرفو کې نسته 6 اوه او اوه او دې خواته نور نسته نو ته که راسئ 6 د 6 وروسته بیا دلته بل کوم عدد نه لرو 2 لرو 2 3 او بالاخره 5 2 او 8 که چیرې اوس موږ دا ستاسې سټیم اینډ لیف چارټ دی که چیرې دا تاسې وګورئ دا ډیزاین یې په داسې شکل سره جوړیږي یعنی انکریزینګ پیټرن لري په 7 کې او بیرته بیا د 8 9 خوا څخه راکمیږي او په اولو 2 پیټرنز کې اندازه یې لږ ده او بالاخره همداسې په کراره ډیریدونکې ده دا د یو شکل دی چې یوازې او یوازې کمي ډاټا کولی شي په دې تخنیک سره موږ وکولی شو یو کنډنس فارم کې جوړ کړو او هغه ډسپلی کړو بل مهم شی په دې کې دا دی چې کله چې په دې تخنیک سره موږ جوړ کړ یعنی راومیستې بیته که تاسو سره جمع یې کوي ټوله 1 2 3 4 5 6 اوه 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 او بالاخره 10 چې زموږ ټوله سټوډنټ پاپولیشن سټوډنټ سامپل چې یا راټول کړي ډاټا هم زموږ څومره وه 10 باندې راکول شوی وه اوس که چیرې موږ وغواړو یو بل مثال هم ورباندې کار کړو چې یو بل خاص تخنیک دی هغه هم باید زده سي که چیرې داسې یو ډاټا راکول شوی وه چې په هغه کې 3 رقمیزه او یا 4 رقمیزه ارقام وه یو شی تاسې باید یاداشت سره ونیسئ که چیرې 2 ډیجټس او همدارنګه 3 ډیجټس همزمانه په یو سوال کې موجود وه نو ستاسې به قانون دا یي چې که چیرې 2 ډیجټس وه اول لیفټ یې ستاسې سټیم دی او رایټ کوم قیمت چې ورته پروت دی هغه ستاسې لیف دی او که چیرې 3 ډیجټس وه نو بیا ستاسې لیفټ کې 2 قیمت دی 2 ډیجټس راځي او په رایټ کې یو قیمت بالاخره پاته کیږي 1 ډیجټ دی هغه 1 ډیجټ لیکئ 2 ډیجټس چې دی هغه به ستاسې سټیم خانچه کې لیکل کیږي 1 ډیجټ به ستاسې په لیف طرف کې لیکل کیږي د دې لپاره چې په نوموړي سوال باندې تاسې پوه شئ اوس تاسې کولی شئ سټیم اینډ لیف چارټ منظم د دې څخه جوړ کړئ ډېر اوسه که چیرې تاسې راسئ دې طرف ته زه راسم کړمه دلته به زه ورکمه سټیم دې طرف ته به زه ورکمه لیف ولې چونکې دلته 2 او 3 ډیجټس نه دي 3 او 4 ډیجټس دي نو د 3 لپاره به معمولا موږ یو عدد نیسو لیفټ کې 1 ډیجټس نیسو چې هغه زموږ او ستاسې سټیم دی او رایټ کې موږ او تاسې 2 ډیجټس لرو 2 ډیجټس چې هغه لیف دی مګر که چیرې بیا دا خو د درو لپاره سو د څلورو لپاره که بیا چیرې تاسې ځئ نو ستاسې لیفټ چې دی هغه 2 ډیجټس به ځای نیسي چې هغه بیا ما درته ویله سټیم ته ځي او رایټ چې دی ستاسې لپاره هغه به هم 2 ډیجټس چې دواړه سره یو ځای کې 4 ډیجټس دا به ستاسې لیف وي نو د دې لپاره چې نوموړي سوال تاسو غواړئ حل کړئ هم ستاسې لپاره ډېره اسانه دی هیڅ تخنیک ته یا هیڅ مثلا مشکل نشته ډېر اسانه تاسو کولی شئ اول ځل موږ کوشش کوو چې 3 رقمیزه عددونه سره جدا کړو او د هغه څخه وکولی شو بیا موږ فرق راوباسو که چیرې تاسې ورته ګورئ ټوله ډاټا ته
موږ په ټوله ډاټا کې دلته لږ زه پورته کوم چې ځان ځای کې در دې ځای وکړم. دلته که تاسې ورته وګورئ 8 شته، 7 شته، تر دې کوچنی عدد به ګورئ چې هغه هم موجود واوسي، بیا د هغه د لارې ته 6 موږ لرو، تر 6 کوچنی نشته. نو شروع به تاسې له 6 څخه وکړئ. 7 هم لرو، 8 هم شته، 9 هم شته، 10 هم لرئ، زه یو څه کوچنی کړم، 11 هم شته او 12 هم دا دی شته. یو 14 هم دا دی ورسره شته چې 14 به هم ورسره کار کو، دې طرف ته به راسو 14 به هم ورکو. که چیرې د 6 طرف ته ځئ، 6 درې عددیزه دي، قانون ته ویل سوی دی چې لیفت کې ستاسې لپاره یو دانه قیمت لیکل کېږي، په رایټ کې 2 ډیجټس لیکل کېږي. ولې چون کې دلته زه یوازې او یوازې یو قیمت له 3 دی، نو زه 6 مې لیکلي دي، دې طرف ته به یوازې 13 ولیکم خلاص. بعد له هغه نه 7 ته راځم، په دې طرف کې 7 نشته، په دې طرف کې 7 لرم، نو 21 لیکم، بیا بل قیمت نشته، دې طرف ته هم نشته، دلته بیا 15 زه لرم. تاسې پکې ګورئ چې مثلا عدد در څخه پاتې نشي، د هغه څخه وروسته 50 لرئ، تاسې بیا 50 لرئ او بل قیمت نشته. 8 ته دا ځل راځئ، په 8 کې تاسې کوم قیمت لرئ؟ 80 لرئ. د 80 وروسته د 2 کتارو کې نشته، بل 50 لرئ، 25 لرئ، د 25 وروسته بل قیمت نشته. که چیرې تاسې 9 ته راسئ، په 9 کې تاسې 85 لرئ، بیا 22 او 250 لرئ، بیا د هغه څخه وروسته تاسې د 9 په کتار کې 15 لرئ او 15 چې دا یې دلته تیار شته، 15 خو مو ولیکئ، 15 دی او 15 لرئ. که چیرې د 10 کتار ته راسئ، د 10 په کتار کې موږ 3 خانیزه قیمت نشته، نو ځکه مو 2 ډیجټس نیولي دي چې هغه تاسې ته ما وویل چې په لیفټ کې به 2 ډیجټس لیکل کېږي په سټیم کې، او په رایټ کې هم 2 ډیجټس دي چې 4 راکول سوي دي. نو د 10 طرف ته به دلته تاسې ګورئ، 81 لرئ، تاسې 81 لیکئ، دې طرف کې 10 بیا شته، 50 23 هم لرو، 2 صفر لرو چې زر دی، او 15 هم لرو. 11 ته که راسئ، یو 50 تاسې لرئ، 50 لرئ، بیا دلته 2 صفر تاسې لرئ، بیا 40، د هغه څخه وروسته یو 40، بیا 1 او بیا کومه ډاټا بله نشته. د 12 په قطار کې که چیرې وګورئ 10، بیا دې طرف ته 11، د هغه څخه وروسته 12 دی، 12 د 11 په خطا نشو، بیا 15 دی او همداسې بیا په آخر کې 80 دی. او په 14 لپاره دغه طرف پورته نشته، فقط یو قیمت موږ لرو چې هغه 70 دی. اوس که چیرې د دې څخه موږ یو داسې یو لیک رسم کو، موږ ته ښه کولی سي معلوم کړي جهت څرنګه دی. یعنې موږ کولی سو چې ووایو چې د 8 او 12 په منځ کې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، په دغه کې د دې لیمټ ډېر دی، او تر ټولو ډېر زیات چې راغلی دی هغه نه دی. ورپسې بیا کوم قیمت راغلی دی؟ 11 دی. دا د دې هغه کنډنس فارم تشریح ده چې تاسې څه کولی سي ورکولی سي.